سلام، خالد دانشیار یم. په دې ویډیو کې به انشاءالله مونږ وایو چې څنګه کولی شو د خپل ویب سایټ لپاره مونږ یو تیم ډاونلوډ کړو، هغه هم په وړیا ډول، یعنی فری تیم مونږ له کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شو. همچنان هغه به په خپل ویب سایټ باندې چې مونږ په تیره ویډیو کې تاسو ته ما ویلي وو، دلته دغه ویډیو به تاسې کتلی هم شئ که چېرته تاسې نه وي لیدلي، چې مونږ ډومین او هوسټینګ په کومه طریقه اخیستلی شو او له کوم ځای نه اخیستلی شو. په دغه ویډیو کې ما په عملي ډول باندې تاسو ته ښودلی ده او myapsbundle.com ویب سایټ مونږ ډومین مونږ په تیر ویډیو کې واخیسته. په هماغه ډومین باندې به انشاءالله مونږ هغه تیم چې مونږ فری ډاونلوډ کوو هغه به انشاءالله په هماغه باندې انسټالو او همچنان ډیمو ډیټا یا هغه ډیټا چې کوم تیار جوړ شوی تیم مونږ ته ښکاره کوي هغه به هم ورباندې انشاءالله مونږ انسټالو. ښه، نو د ویډیو د شروع کولو نه مخکې که چېرته زما یوټیوب چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ تر څو زما هر یو ویډیو تاسو ته په خپل وخت در رسیږي. او بل که چېرته تاسو یوټیوب چینل سبسکرایب هم کوئ نو تاسو ته هغه نوټیفیکیشن یا کله چې زه نوې ویډیو اپلوډ کوم هغه تاسو ته په وخت نه در رسیږي. نو تاسې موبایل کې که یاستئ او یا کمپیوټر کې نو دغه څنګ کې ورسره یو نښه ده، دا به هم تاسې کلیک کړئ او آل به دلته انتخاب کړئ، یعنې ټول هغه ویډیوګانې چې زه اپلوډ کوم هغه به د هر یو نوټیفیکیشن به تاسو ته په وخت باندې در رسیږي. ښه، زه تاسو ته ښیم چې هغه فری تیم چې کوم موږ د بلاګینګ لپاره استعمالو، یعنی یو ویب سایټ جوړو بلاګ جوړو د هغې لپاره موږ استعمالو، هغه زه تاسو ته ښیم. په خپل ویب سایټ باندې دلته هغه لینک یې اچولی ده find best tricks، یا که ګوګل کې تاسې findbesttricks.com ولیکئ هم راځي، او که چېرته find best tricks یو ځای ټول ولیکئ همچنان راځي. ګورئ په سر کې به زما ویب سایټ راښکاره کېږي، تاسې به په دې باندې کلیک وکئ. بیا به تاسې راشئ، ګورئ په دې ځای کې لیکلي دي ویب ډیولپمنټ. په ویب ډیولپمنټ کې بیا ورډ پریس ده. که چېرته تاسې له دې ځای نه پیدا نه کړه نو تاسې کولی شئ چې په دې سرچ بار کې په دې ځای کې سرچ کړئ نیوز تیم. ګورئ تاسې ته ریزلټ په دې ځای کې راښکاره کېږي، تاسې به په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسې هماغه پوسټ کوم چې ما پکې لینک اچولی دی د باره کې معلومات دي دغه ټول به هم دلته راښکاره کېږي. زه راځم ډاونلوډ تیم باندې کلیک کوم، تاسې به هم په ډاونلوډ تیم باندې کلیک کوئ نو هغه لینک چې کوم ما تاسو سره شیر کړی هغه به دې کې راښکاره کېږي. تاسې دلته رایټ کلیک کوئ، بیا ډاونلوډ باندې کلیک کوئ. ګورئ دا موږ سره ډاونلوډ شو. نیوز پیپر چایلډ دی یو پکې او بل یې نیوز پیپر په خپله ده، دا دواړه به تاسې ډاونلوډ کوئ. ګورئ دا هم ډاونلوډ کړو. ښه، ګورئ دا نیوز پیپر کوم تیم چې موږ استعمالو، کوم ویب سایټ چې ډیزاین چې موږ استعمالو هغه موږ سره دلته ډاونلوډ شو. اوس زه څه کوم، هغه ډومین چې کوم ما اخیستی ده، کوم ډومین موږ په تېره ویډیو کې اخیستی و چې myapsbundle.com. کله چې تاسو دې ته راشئ ګورئ دا به هماغه مخکینی کوم تیم چې ورباندې ورډ پریس په خپله انسټالوئ هغه به تیار ورباندې انسټال شوي په دې شکل. که چېرته تاسې د ورډ پریس باندې نه پوهېږئ، ما په خپل چینل کې په دې ځای کې که چېرته تاسې پلی لیست ته راشئ، په دې ځای کې ورډ پریس پښتو ټوټوریلز تقریبا 19 ویډیوګانې دي. که چېرته تاسې د دغه دقیق وګورئ نو انشاءالله ټولو باندې پوهېږئ. په دې ځای کې به هم تاسو ته زه در وښیم. ګورئ له دې ځای نه اولنۍ ویډیو شروع کېږي، لیکچر 1 ده، لیکچر 2 همدغسې دغه بلو کلر چې ورته ورکول شوی دغه ویډیوګانې دي. که چېرته دغه کورس تاسې پوره وګورئ انشاءالله ورډ پریس باندې به تاسې مکمل پوه شئ او ډېر په اسانۍ سره به وکولی شئ چې آنلاین کار وکړئ. ښه، کله چې تاسې لاګین کېږئ خپل ډیشبورډ ته نو تاسې به د دې ډومین په آخر کې سلش علامه واچوئ، سلش اډمین، بیا به انټر کوئ. که سلش اډمین باندې رانغی یعنی خلاص نه شو، ګورئ دا خلاصیږي، خو بعضې وختونو کې هغه لینکونه چې دي په بل شکل باندې جوړ شوي وي نو تاسې کولی شئ WP/admin ولیکئ هم راځي. لکه زه به دلته راخلاص کړم myapsbundle/WP/admin. ګورئ دلته دا هم موږ ته راخلاص شوي، یوزر نیم موږ نه غواړي، همدارنګه پاسورډ غواړي، هو دلته هم موږ ته په هماغه شکل باندې راښکاره کېږي. نو دلته موږ خپل ایمیل ما ورکړی و یا هم ورته ما ډیولپر اډمین ورکړی و، یوزر نیم په تېره ویډیو کې ما تاسو ته ښودلي وو، او پاسورډ به زه ورته ورکړم کوم چې ما هغلته ورکړی و.
کله چې مونږ ورډپریس ورباندې انسټالو هغه ځای کې مونږ یوزر نیم همدارنګه پاسورډ ورکړی و. تېره ویډیو تاسو کتلی شئ. لاګین کېږم وګورم چې آیا دا ډیټیل صحیح دي او که مونږ اشتباه شوي یو خو نه صحیح دي. ګورئ زه اوس چېرته لاګین شوم؟ ورډپریس ته لاګین شوم یعنی اډمین پینل ته لاګین شوم. ښه دغه سرچینګ به راخلاص شي. نو دا زمونږ د myfbundle.com ویب سایټ ډیشبورډ دی یعنی ورډپریس ته مونږ لاګین شلو. زه به دغه ورڅخه لرې کړم. دی ګورئ هوم ده، دلته هغه مونږ ته نوټیفیکیشن ښکاره کېږي، همدارنګه کویک ډرافټ د نیوز، همدارنګه ایونټس دلته ښکاره کېږي د ورډپریس په اړه باندې. سایټ هیلث مونږ ته ښودل کېږي، دې په اړه به انشاءالله راتلونکي درسونو کې وایو چې څنګه کولی شو مونږ خپل د سایټ هغه هیلث یعنی سپیډي وساتو، همدارنګه نور د وایرسز څخه یې وساتو. همدارنګه دلته مونږ ته لنډ ډول باندې ښودل کېږي چې یو پوسټ، یو کومنټ، یو پیج ده پکې، دا هر څه دلته راښکاره کېږي. خیر دا به انشاءالله په نورو درسونو کې هم که چېرته ضرورت ویډیوګانې درسونه به یې وایو. خو لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلی چې دلته تاسې دغه مکمل کورس کتلی شئ. که چېرته دغه تاسې وګورئ نو ورډپریس زده کولو ته به نور ضرورت نه وي، دغه ټول دې کې هر څه موجود دي. حتی تر ټولو مخکې نه زه راځم د پلګینز ته. پلګین مخکې نه انسټال شوي بعضې پلګینز دي پکې، زه به دغه ورڅخه لرې کړم. بیا موږ نوي پلګینه دلته انسټالو چې کوم یو پلګین موږ ته ضرورت کېږي هغه یو په یو باندې دلته موږ انسټالو. دا پلګینز دي، زه به دا هم لرې کړم، که وروسته ضرورت شو نو دا بیا انسټالولی شو. دا به زه ډي اکټیویټ کړم، همدارنګه دا ډیلیټ کوم، دا هم ډي اکټیویټ کوم، ډیلیټ. ګورئ ویډیوګانې کیدای شي زما هر یو درس لږ اوږد شي، خو ولې لکه څنګه چې ما تاسو ته په اوله ویډیو کې ویلي وو چې زه به هره ویډیو په عملي ډول باندې جوړوم، یعنې هیڅ کټ کومه به یې نه، ځکه بعضې دوستان داسې ویډیوګانې جوړوي چې هغه بعضې ځایونه یې پکې کټ کوي، خو زه وایم چې نه، ټولو هغه شیانو سره تاسې بلد شئ چې کوم مشکل مثال ماته پیښیږي باید تاسې ورسره اشنا شئ چې دغه مشکل مثال ماته پیښ شو زه به یې څنګه حلوم، هغه مشکل به یې څنګه حلوم. په همدې خاطر باندې کیدای شي زما ویډیوګانې اوږدې شي، خو ولې هره ویډیو یې په عملي ډول باندې ده، دقیق ده. که تاسې مکمله وګورئ، تر اخره پورې وګورئ، انشاءالله ډېر شیونه به پکې زده کوئ. ښه نو دا ګورئ ټول ما ډي اکټیویټ کړه او همدارنګه ډیلیټ مې کړل. اوس موږ سره یو پلګین هم نه ده پاتې. اوس زه څه شی کوم؟ هغه تیم چې موږ دلته ډاونلوډ کړه له دې څخه زه راځم دا انسټالوم. د تیم د انسټالولو طریقه دا ده چې تاسې به اپیرنس ته راشئ، اپیرنس کې به تیمز ته راشئ. دلته ګورئ هغه مخکینی تیمز دي موږ سره چې کوم ورډپریس په خپله زموږ په ډومین باندې زموږ په ویب سایټ باندې انسټال کړي وو په تېر درس کې، لکه څنګه چې درته ما وښوده. ګورئ دا دلته موږ ته اکټیو ښیي. د دې تیم نوم څه دی؟ 2021. دا موږ کسټمایز کولی هم شو. دا یعنې فري تیمونه دي کوم چې ورډپریس په خپله تاسو ته پرووایډ کوي. نو که چېرته تاسو نوی تیم دلته انسټالوئ نو د هغې لپاره به تاسې ایډ نیو باندې کلیک کوئ. دلته نور مختلفه تیمونه دي، فري تیمز دي مخکې نه چې کوم ورډپریس تاسو ته بیخي وړیا درکوي، تاسې کولی شئ دې نه استفاده وکړئ. خو که چېرته تاسې ډاونلوډ کړي وي او تاسې غواړئ چې اپلوډ یې کړئ نو تاسې به اپلوډ باندې کلیک کوئ. بیا راځم دلته چوز فایل باندې کلیک کوم. ګورئ دلته ما سره ډیسکټاپ سر باندې هغه فایلز چې کوم ما ډاونلوډ کړل، ګورئ نیوز پیپر چایلډ. زه راځم دا نیوز پیپر په دې ځای کې انتخابوم او اوپن بټن باندې کلیک کوم. بیا راځم سمپلی انسټال ناو بټن باندې کلیک کوم. ګورئ دا یوازې دا نیوز تیم نه بلکې نور تیمونه هم که چېرته تاسې ښه لرئ یا له بل ځای نه ډاونلوډ کولی شئ ډاونلوډ یې کړئ او طریقه یې همدغه ده چې انسټالولی شئ. دا ګورئ موږ سره اپلوډ شو. دلته موږ ته وایي چې لایف پریویو اکټیویټ گو ټو تیم پیج. زه ورته یم چې نه دا ماته اکټیویټ کړه، نو په دې باندې ماته انسټال کړه او اکټیویټ یې کړه. نو دا به اوس دلته اکټیویټ شي. ښه اوس تیم موږ سره اکټیویټ شو. که زه راشم ویب سایټ وګورم، ویزټ ویب سایټ باندې کلیک وکړم، دې ځای کې موږ ته یو بل پلګین پکارېږي چون دغه دا باید زه په بل براوزر کې خلاص کړم. زه راځم نیو بیا دلته
ځکه چې هغې براوزر کې ما څه شی وکړل دې ځای کې چې هماغه مخکینی تیم ښکاره کېږي ځکه دا کیش یعنې هر یو براوزر ستاسې کله چې یو ویب سایټ وزیټ کوئ هغه کیش له ځان سره ساتي که چېرته زه د دې هسټري کلیر کړمه نو بیا به هم موږ ته دا ښکاره کېږي خو زه راځم دلته یې موږ ګورو ګورئ هغه تیم ورباندې انسټال شو myapsbundle.com باندې هغه تیم چې کوم موږ نیوز پیپر تیم ده که نه د دې تیم نوم نیوز پیپر دا ورباندې انسټال شو نو اوس د ډیمو ډیټا لپاره یا تیاره ویب سایټ لپاره چې موږ هغې کې نور کارونه کوو فقط موږ پکې پوسټونه وکړو د هغې لپاره زه باید څه شی وکړم دلته ماته وایي چې فاسټ سټارټ یور ویب سایټ نو د هغې لپاره دغه 3 پلګین باید تاسې انسټال او اکټیویټ کړئ نو زه راځم دغه انسټال او اکټیویټ کوم تر څو پورې چې موږ وکولی شو تیار ویب سایټ ډیمو موږ خپل ویب سایټ باندې انسټال کو او هغې نه موږ استفاده وکړو یعنې کوم چینجز پکې موږ رانوړو ښه دې ته انتظار کوو تر څو پورې چې دغه پلګین درې واړه انسټال شي لږ وخت نیسي ښه نو دغه پلګینز هم تقریبا په موږ سره انسټال شوي دي اکټیویټ کېږي که چېرته تاسې په هر ویډیو کې کوم مشکل لرئ یعنې نه پوهېږئ په کوم ځای باندې تاسې کولی شئ زما پیج ته یعنې فیسبوک پیج ته تاسې یو پیغام پرېږدئ زه انشاءالله په وخت سره به انشاءالله تاسو ته جواب در کوم او یا کولی شئ تاسې د همدې ویډیو کومه ویډیو چې زه په یوټیوب چینل کې اپلوډ کوم د همدې ویډیو په آخري برخه کې لاندې برخه کې کمنټ کې ولیکئ چې په دغه برخه باندې موږ پوه نه شو یا په راتلونکي ویډیو کې موږ ترتیب اړه باندې موږ ته درس راکړئ یا موږ پوه کړه ګورئ دا زما پیج ده زه هر یو کله چې ویډیو اپلوډ کوم د هغې په اړه باندې دلته خبرتیا هم ورکوم ډېرو ملګرو دلته کومنټونه هم کړي دي ښه راځو زموږ هغه پلګین چې کوم ضروري دي هغه دلته موږ سره انسټال شو دلته موږ ته څه شی وایي چې check div plugins are now successfully installed خیر زموږ پلګین انسټال شول اوس به زه راشم ګورئ دلته نیوز پیپر خپل آپشن لري ویلکم پلګینز پری بیلډ ویب سایټس زه راځم پری بیلډ ویب سایټس باندې کلیک کوم ځکه چې دلته هغه ټول هغه ویب سایټونه دي چې کوم تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي خو موږ فقط هغه انسټالو او موږ کولی شو چې خپل لیکنې ورباندې هغې باندې اپلوډ کو زه راځم وګورئ دلته پرو لیکلي ملټي پرپز همدارنګه بلاګ میګزین آل باندې زه کلیک کوم ګورئ دلته مختلفه ډیزاینونه تاسې کولی شئ چې هغه وګورئ لومړی مثال زه راځم دغه اول ګورم پریویو کوم نو تاسې په ورباندې کلیک کوئ دا به تاسو ته پریویو ښکاره کېږي یعنې مخکې له دې نه چې انسټال یې کوئ تاسې به یو ځل یې وګورئ چې آیا دغه تیم ښایسته ده یا ښایسته نه دی د ما لپاره کار کوي او که نه تاسې به چیک کوئ د خپل که چېرته ستاسو ویب سایټ د هیلث ریلیټډ وي یعنې یا مثال نیوز وي په هغې کې تاسې نیوز اچوئ خبرونه اچوئ یا مثال لیکنې پکې کوئ نو تاسې کولی شئ دلته مختلفه ډیزاینونه دي تاسې یو ځلې پریویو کوئ او بیا کولی شئ چې کوم یو ستاسې خوښېږي هغه ورباندې ډېر په ساده توګه باندې انسټالولی شئ ګورئ دغه ډیزاین دی پکې د نیوز ټیم کې ډېر ښایسته ډیزاینونه دي مخکې نه جوړ شوي ډیزاینونه ګورئ دلته تیار ډیزاینز مختلفه قسمه خو زه دلته راځم یو ډیزاین پکې ما خوښ کړی دی له مخکې نه زه ټیک نیوز په نوم باندې ده هغه را پیدا کوم پکې ښه ګورئ دغه ټیک نیوز ده یا زه به راشم دلته پورته بلې برخې ته یو بل تیم هم پکې و دا هم تقریبا ګیجټس راځم دا انسټال بټن باندې کلیک کوم که چېرته ستاسې د انسټال کار نه کوي نو تاسې کولی شئ پلګینز ته راشئ په دې کې ګورئ نیوز پیپر ویلکم بیا پلګینز باندې که چېرته تاسې کلیک وکړئ زه به دلته بل ټیپ کې خلاص کړم تر څو پورې چې هغه همغلته په خپل حال باندې پاتې شي داسې کې یو پلګین دی موږ سره ګورئ ټیک ډیو سټینډرډ پیک دا به تاسې انسټال کړئ ګورئ دا ډي اکټیویټ ده که نه ګورئ زه به دا ډي اکټیویټ کوم اوس لپاره دا به لومړی په دې شکل باندې وي تاسې به فقط دا اکټیویټ کړئ چې کله تاسې اکټیویټ کړئ نو تاسې سره به ټول تیمز کوم ټول هغه ډیزاینونه چې دي هغه به تاسو ته هلته ښکاره کېږي او تاسې کولی شئ بیا انسټال باندې بټن باندې کلیک کولو سره بیا یس کوئ ورته انتظار وکړئ تر څو پورې چې دغه تیم دغه ډیزاین چې کوم مخکې نه جوړ شوی دا ستاسې په ویب سایټ باندې اپلوډ شي یا انسټال شي خیر دغه ډیزاین هم موږ سره تقریبا په انسټالېدو کې ده ګورئ هر یو ډیزاین چې ستاسې خوښېږي تاسې کولی شئ چې هغه دلته انسټال بټن باندې کلیک کولو سره هغه په خپل ویب سایټ باندې تاسې انسټال کړئ د دې ښه والی دا ده چې یو خو دا د تیار جوړ شوي ویب سایټونه دي هېڅ کار پکې نه غواړي زه پوهېږم چې تاسې ویب ډیولپران یعنې ویب ډیزاینران نه یاستئ یا کیدای شي تاسې کې ځینې داسې کسان وي چې هغوی
مکمل په ویب سایټ ډیزاین باندې پوهیږي یا ورډپریس باندې نه پوهیږي نو کولی شي ساده دلته یو ډیزاین پکې خوښ کړئ اول یې پریویو کې وګورئ چې خوښ مو شو بیا انسټال بټن باندې کلیک کوئ تاسو سره انسټالیږي که چېرته هغه انسټال شوی خوښ نه شو نو بیا هم تاسې کولی شئ بل ډیزاین انتخاب کړئ ګورئ دا اوس موږ سره دلته انسټال شو زه راځم ویب سایټ وزټ کوم اوس ګورو چې زموږ ویب سایټ به په کوم شکل باندې ښکاره کېږي په دې شکل باندې به ښکاره کېږي ځکه ګورئ دغه ډیزاین موږ پکې څنګه وکړو موږ انسټال کړ نو موږ به خپل دا کوم اپلیکیشنز چې دي یا زموږ ویب سایټ هم د اپلیکیشن موبایل اپلیکیشن په خاطر باندې د دغه ټول به هر څه به انشاءالله موږ دلته وایو چې موږ به عکس څنګه جوړو موږ به لیکنې څنګه جوړو ګورئ دغه لیکنې او تصویرونه مخکې نه په دې کې شته دي کله چې تاسو د ګوګل ایډسنس لپاره اپلای کوئ د هغوی د شرایطو کې دا هم یو شرط دی چې تاسو دغه لیکنې تصویرونه باید تاسو خپل وي یعنې خپله باید تاسو جوړ کړي وي لیکنې باید تاسو خپله کړې وي انشاءالله زه به راتلونکي درسونو کې تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ تاسو یو لیکنه وکولی شئ په انګلیسي باندې او یا تاسو یې وکولی شئ د بل چا د لیکنه یونیک کړئ یعنې بل چا لیکنه راواخلئ یو څه ناڅه پکې خپل یو ځای کړئ او لینک ورسره واچوئ دغه هر څه به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې موږ ښه دقیق وایو نو دا زموږ هغه نوی ډیزاین شو زموږ ویب سایټ شو تاسې هم چې کولی شئ ګوګل کې که چېرته تاسې راشئ زه راځم ګوګل ته دلته به ولیکم مای اپس بنډل ګورئ دلته تیار ما سره راغلی دا اوپن کوم په دې ځای کې موږ سره نه ښکاره کېږي تر اوسه پورې ولې نه ښکاره کېږي ځکه چې زموږ ویب سایټ لیکنې لري البته خو ولې تر اوسه پورې په ګوګل کې نه ښکاره کېږي د هغې لپاره به هم موږ وایو چې ګوګل سایټ پلګین یا سایټ کټ پلګین به انسټالو هغه به تاسو ته ښیم چې څنګه کولی شئ خپله هره لیکنه په ګوګل کې تاسو سبمیټ کړئ لکه څنګه چې دلته زه ورکړم فایند بیسټ ټریکس زما ویب سایټ چې ده هغه به هم دلته راښکاره کېږي ګورئ ګوګل کې راغی خو دا مای اپس بنډل ډاټ کام رانغی په دې خاطر باندې چې موږ تر اوسه پورې ګوګل ته دا سبمیټ کړی نه ده دا به هم انشاءالله په راتلونکي درسونو کې دقیق ډول باندې ووایو ښه نو دا و چې موږ څنګه کولی شو خپل ویب سایټ ته موږ تیم ډاونلوډ کړو او هغه په خپل ورډپریس باندې انسټال کړو او ډیمو ډیټا کوم چې تیار جوړ شوي ډیزاینونه دي هغې نه موږ استفاده وکولی شو په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله موږ د آنلاین پیسې ګټلو نور ویډیوګانې یا راتلونکي ویډیو کې تاسې ما ته ووایئ د څه شي په اړه باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړمه کولی شئ د همدې ویډیو په لاندې برخه کې کومنټ کې ما ته ولیکئ د دې په اړه باندې موږ ته ویډیو جوړه کړئ یا په دې برخه باندې زه پوه نه شوم انشاءالله زه به تاسو ته جواب درکړم یا هم کولی شئ تاسې ما ته د فیسبوک له لارې د فیسبوک پیج له لارې ما ته پیغام راولېږئ انشاءالله زه تاسو ته وخت سره جواب درکوم هیله ده چې په دې درس باندې پوه شوي یاستئ ویب سایټ یو ځلې وزټ کړئ چې زموږ نوی ویب سایټ نوی ډیزاین په کوم شکل باندې ښکاره کېږي اوس لپاره په الله مو سپارم ښه وخت ولرئ سلام علیکم